السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه غیب یا بس ما سلام واچو تا واخیسته دې کې ثواب شته او بس احتیاط پکې کنه ولې تا ته پته نشته دی چې هغه بیماري راوتې ده. الله دې مؤمن مسلمان وساتي او لاس مې له اول نه دي زه ستا نه څه کرکه خو نه کوم خو احتیاط پکې یاره دې کې څه پته لګي خدای مه که دا مرض زما دی او که ستا دی نو که ما څه د لاس میلاو کړو ستا د مرض و بیماري ستا وه نو زه به کور ته ځم د کور کې به د خلکو سره ماشومانو سره کښېنم پاڅمه چې یو پیلۍ کې به اوبه څکمه او بیا به بس دغه مرض بعد ته به مونږ په کور کې هم خور شي د دې هېڅ پته نه لګي مه خفه کېږه ښه څه کوئ چې یو ځای ته راټول شي نه چې نه څکمه تاسو هم ډېره غټه غلطي کړې چې په دې یو ځای باندې چیو ته راټول شوي دا شی مه کوئ په خپلو کورونو کې کښېنئ ښه او دا کومې پیلې چې تاسو ایستلې دي که نه په دې د 4-5 کسانو لاس کېښودلی شو او دا پیلې ته واپس کور ته ویسي نو دا څونه نقصان دی دا به کور کې ستاسو زنانه او ماشومان په لاس کې رخلي دا پیلې او د یو شیز نه بل شیز ته وایي مرض دګي که نه احتیاط ډېر ضروري دی ښه لمونځ اودس کوئ او عبادت کوئ تلاوت کوئ دغه بس نیک عمل به کار دی خو احتیاط هم ضروري دی ښه بیا دپاره بیا یو ځای مه کښېنئ په کورونو کې کښېنئ ښه سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو کټه دې خوا راشه تا له سر هم کټه کړی دی ته ولې په دې ډېرانو کې ګرځې تا ته مور او پلار دا نه وایي چې په کور کې کښېنه تا دې د سکول چوټۍ نه څه نه درکړي دي په دقې له درکړي چې د ماشومان په کورونو کې کښېني او د مور او پلار خوا ته کښېني د کور نه بهر ته نه وځي ولې دا غټ اختر دی چې تا له د سکول یو میاشت چوټي درکوله بهر مه ګرځه ماشومه ښه په خوله کې د غاښونه هم نشته دا خو به 2 قسمه اواز ستا سپېږمو ته نه وځي یو ځای به دې په خوله نه وځي یو ځای به دې په پوزه ماشومه بهر مه کښېنه او نور خویندې ورونو ته مو وایي بهر ته مه وځئ تاسو له د سکول چوټیانې د دې دپاره درکړي دي چې احتیاط وکړئ د کورونو نه بهر ته مه راوځئ په سکولونو کې ګاڼه نه پرېږدي د دې د وجې چې څه پته لګي چې د کرونا وایرس نه کم ماشوم په بدن کې دی وایي د یو ماشوم نه بل ته لګي نو د دې د وجې تاسو له چوټیانې درکړي ښه الله دې ته وساته کور ته ځه شابه شابه چوټیانې دې درله درکړي او بهر په ډیرانونو باندې ګرځي السلام علیکم ساده ګله وعلیکم السلام چېرته روان یې ساده ګله یاره زما کور ته ځمه بهر راوتې وم څه کار مې اوس ځمه کور ته که نه یو دا مرض ګډ شوی دی لرې دی مومن مسلمانو ته دا کوم مرض دا کرونا وایرس که نه دا به مخکې په دې نورو ملکونو کې په پاکستان کې چا نه منله ډېره که موږ خو ډېر خبر نه یو موږ هم نه منله ما هم نه منله خو بس اوس دا خبره رښتیا شوې ده او زمونږ حکومت د پولیس والم په مخه احتیاط کوي په بازارونو کې څوک نشته دی دوکانونه هم بند دي او دا دې څه اچولي دا ماکس دی که نه په دې باندې به خپله پوزه پټوي دا څه دی دا پکې موږ له هم پکار دي دا بس دا ته واله ساده ګله الله دې قدر وکړه بله خبره دا ده مصیبت نه خلاص چې ماشومان هم بار ته مه راپرېږده هېڅ پته نه لګي چې مرض خدای به که د چا ده لګي دا خلکو سره چې میلاوېږي را میلاوېږي که نه بې احتیاطي کې دا هم نه ده په کار چې دغه به کې بې احتیاطي به بس ساده ګله باران دی ورځه بس دا خبره خو راته خبره وکړه ساده ګله تا ته خو مې وکړه نو دغه ځای کې خو تاسو خلک نه پوهېږي که نه په دې یو غوږ یې واورئ او په دې بل یې وباسئ نه مې دی ایستې په بل په کور کې کښېنه مونځ اودس کوه عبادت کوه کور کې زنانه ته ووایه تاسو هم سبقونه وایئ انشاءالله او عبادت کوئ هغه د خپل ځان ګټه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ټول بیا بخیر وایي څنګه ساده ګله بس خیمه لاس خو والکه نه لاس د سره نه میلاومه هېڅ پته نه لګي او څه کوې ته خو ټوله ورځ کور ناست یې ولې ته نه ګیاله ځې نه څاروي سره نه وباسې دا چل دی که نه ته د بار نه راړې ته زما خپل د ترور دي او زه تا سره لاس نه میلاومه ولې نو دا څه پته لګي ته بار ټوله ورځ ګرځې خدای مه که دا مرض چا ته یې او تا له لاس درکړی ته ما له لاس راکړي نو موږ پې باجه کې نو تا خو دا خبره نه منله که نو ما نه منم ما خو ویل دا خو مرض خو صرف په چاینا کې دی په دې بار ملکونو کې په پاکستان کې خو نه و
نو تا خو پې زه درېنګې ته راویشتم بله ورځ ما د دغه رومیان در کوو چې هلکه پوزې ته واچوه نو تا زه دې ډاګې ته راویشتم اوسه پورې دې نه منله اوس در باندې څه چلوي نو احتیاط ضروري ده که نه زمونږ عالمان صاحبان دا خبره کوي چې په کوم ځای کې وبئ که نه نو وایي هغه ځای نه به بل ځای ته نه ځي او چې په کوم ځای کې نه نو وایي هغه کسان به د وبا ځای ته نه ځي نو چې عالمان وایي ډاکټران یې وایي حکومت یې وایي دا د بازارونه بند دي اوس یې خپله ماسک اچولی دی او موږ داسې ګرځه ظالم او موږ پې وې نو خیر دی احتیاط ضروري دی چې د چا له شر له بېوس کېږي داسې بل مسلمان له هم دا شی واله او یوازې په دې باندې کار نه کېږي ترودیا د چا سره به یو په ګډه کې نه کېږي صحیح ده صحیح ده ساده ګوره خبره دې صحیح ده خو په وخت خو تا ته ما ګوره ویلي وو که نه چې دا احتیاط ضروري دی خو زه ښه دی چې اوس هم هوښیار شوې ډېره ده خو داسې کار وکړه نو تا ته خو ما د احتیاط خبره کړې وه خو تا ته خو ما دا ویل چې مونځ او دس کوه نیک عمل کوه په الله بروسه ساته صحیح ده هغه خبرې مې ضروري دی خو احتیاط خو تا ته ما ویل چې احتیاط پکار دی خو دا ښه دی اوس هم هوښیار شو احتیاط د دې لپاره ښه دی چې بل مسلمان ته ونه لګي او عبادت خو د خپل ځان دی ستا نیک عمل دی د خپل ځان دی زه ستا په قبر کې رسملم او ته زما په قبر کې رسملې دا خبره دا پیسې واله او سودا راوړه سودا نه زه د بازار ته نه ځم ولې بازارونه بند دي نو بند نو څه شی به خورو بس دومره به څه خپل پټي له چې مال لګیا راوړو ځان به د خندلو ساګم راوړو بازارونه بند دي او بازارونو کې څوک نه پرېږدي پولیس والا نو ته خو بازار ته پټي ته هم نه ځې که نه بازار پرېږده ته خو ګیان هم نه ځې که نه نه کور نه به بار ته نه وځي یو میاشت نیمه سخته ده که نه بس دا په کور کې تېره کړه او عبادتونه کوه خپله او پولیس والا ولې چاته څه وایي څه کوي پولیس والا زموږ د پیدې دپاره وایي که نه نو څه وایي هغوی وایي غریبانان په باران کې ګرځي په یو ځای کې په بل ځای کې خلکو ته وایي خیر دی وایي بازار ته مه راوځئ ګاډي ته مه راوځئ دې کې څه پته لګي یو بل سره خلک میلاویږي دې کې هېڅ پته لګي چې مرض په چا کېږي نو د دې د وجې وایي هغوی څه ظالمان خو نه دي ټیک ده ساده ګوله خو داسې کار دی چې یو نیم د ضرورت دکان کلاو دی وختي زه رالم کریانه کلاو وه اوړه خو ترې راواله که نه کم از کم بس خیر د ضرورت سامان دپاره که ځې نو خیر دی ته په خپله لاړ شه ما مه لېږه نو ولې زه داسې تېری یم لباسي به خیر دی ته لاړ شه که نه زه به په کور کې ناست یم او مال له چې ګیا راوړم زه به په قلار قلار ځم د خلکو د پټ پټ دا وګوره اوس د سودا هم پسې ووتو دا څه مصیبت راکړه د پیسې دا سودا درې زه راوړم زه درې لاړم هو چې زه څوک کینم ترودیه دا خبره ورته کوم یو احتیاط ډېر ضروري دی بیا مونځ او دس کوئ دعوت هم یې ورکوم او بیا مونځ او دس کوئ عبادت کوئ ذکر کوئ او ټولو خلکو ته وایي چې په کورونو کې کښېنئ مونځونه او دسونه کوئ چې دا مرض خدای پاک ختم کړي خدای پاک ته ډېره اسانه ده ما ته ګرانه ده بس چې یو بل سره نه میلاوېږو نه خورېږي ځه نه میلاوېږو خو دعوت خو ښه دی که نه چې مونځ او دس کوو چا سره لاس ماس مه میلاوه راښه لاس صحیح ده یار ته خو سمه بجلي شکر دی چې ساده ګل هم هوښیار شو چې دا خبره د ساده ګل په ذهن کې راغله چې احتیاط ضروري دی که نه نو د ټولو خلکو په ذهن کې به راشي ځکه چې دا دومره ساده دی په دې خبره پوه شو نو انشاءالله وړوکی زلمی بوډا هر یو سړی به په دې خبره باندې پوه شي او یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې زما د ماما زوی له دې دومره عقل ورکړی دی چې په یو نیمه خبره خو پوهېږي که نه یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی